سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. آیا پوهیږئ چې زکام د مړینې لامل کیږي؟ ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ چې څنګه زکام د مړینې لامل کیږي او درملنه یې څه ده. ټول معلومات به در سره په ویډیو کې شریک کړو، خو د هغې څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. داسې ویل کیږي چې د زکام ناروغي ښایي کم عمره ماشومان او یا هم د پاخه عمر کسان ووژني، خو ډاکټران وایي چې امکان لري زکام ښایي هغوی هم ووژني چې روغ رمټ وي. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یې در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. دین نوډین په نامه یو میرمن چې 24 کاله عمر لري او په تن هم روغه ده د زکام په ناروغۍ اخته شوې. هغه وایي په لومړي سر کې ما فکر کاوه چې 7 یا 8 ورځې به په بستر کې آرام وکړم او جوړه به شم، خو د زکام په هکله د دې ځوان نجلۍ ګمان سم نه و او د هغې د معیوب کېدو سبب شو. لیډین وایي د بدن غړو مې کار پرېښود، سالنډي راته پیدا شوه او د بدن دننه مې خوندیزي هم پیدا کوله. د نامنه لاندې د بدن په برخو کې مې غوټې پیدا شوې. د ټولو شیانو زما د بدن غړي وراسته کړل او زه معیوبه شوم. ډاکټر ایریک وایي چې د امریکا د اوهیو ایالت د ویکسنیر په طبي مرکز کې کار کوي. کله چې وایروس په وجود حمله وکړي داسې معنا ورکوي لکه د هرې خوا نه چې جګړه پیل شي. وجود چې د میکروب په مقابل کې عکس العمل ښیي په اصل کې التهابي عکس العمل دی چې په بېلابېلو اندامونو کې د ستونزو د پیدا کېدو سبب کیږي. ډاکټرانو تر اوسه دا نه ده معلومه کړې چې ولې د ښې روغتیا لرونکي انسانان د زکام په مقابل کې د جدي ستونزو سره مخ کیږي. د اوهایو د پوهنتون د طب څانګې څېړونکو د دغه راز د پیدا کولو لپاره په ګڼ شمېر کسانو څېړنه کړې او دا یې معلومه کړې چې د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه وروسته چې د انسان په زړه کې کومې ګډوډۍ پیدا کیږي د هغه پروټین سره اړیکې لري چې د دې وایروس د مخنیوي لپاره کار کوي. د دې څېړنې یو غړی ډاکټر جیکب یونټ وایي دا پروټین زموږ په وجود کې په خپله جوړیږي او همدا پروټین وایروس نه پرېږدي چې زموږ حجرو ته ننوځي. ډاکټر یونټ همدا راز وایي چې ځینې کسان په ارثي ډول دومره بدلیږي چې دغه پروټین یې په وجود کې نه تولیدېږي. په دې کار سره د زکام وایروس په اسانۍ زړه میکروبي کوي او د زړه د درېدو سبب کیږي. که په اسانه یې ووایم په زړه کې د برقي جریان مخه نیسي. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یې در سره لایک او نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ.